د قشتېپې کانال نه بلکې تقدیر بدلونکې لوبه. د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی سیند جوړیږي. د قشتېپې کانال نقشه په 1980 میلادي کال کې د پخواني جمهور رئیس داود خان په واکمنۍ کې ډیزاین شوې وه. بیا یې د جوړېدو چارې په 2021 میلادي کال کې د ډاکټر اشرف غني حکومت لخوا پیل او وروسته ودرېدې. دا کانال چې تقریبا 285 کیلومتره اوږدوالی، 500 فوټه سور، 180 او 170 متره ژوروالی لري، له امو سینده راګرځول کیږي چې د شمال په وچو للمو تیریږي. د قشتېپې کانال په جوړولو سره به د امو سیند اوبه 50% کمی شي. دا د سیمې هیوادونو لپاره ځکه بد خبر دی چې دوی ته له امو سینده په ورتلونکو اوبو کې تقریبا 20% کموالی راځي. دا پروژه د سیمې استخباراتي کړیو لپاره یو لوی چیلنج او جوړول یې د دوی په مخ کلکه څپېړه ده. دوی فکر کوي چې د پخواني دولت په تګ سره به افغانستان یو ځل بیا د آبادۍ پر ځای د جنگ او بربادۍ مرکز وګرځي. خو د دوی خولې هغه وخت واضح پاتې شوي چې افغان حکومت د قشتېپې کانال مکمل مصارف له خپل شخصي بودیجې اعلان کړل او بې له خارجي فرمایشاتو سرمایه کارۍ او انجینرۍ په خپلو مټو کامیاب کار پیل کړ. که په 2025 کال کې دا پروژه بشپړه شي نو افغانستان به په سیمه کې په غلهدانه بسیا هیواد شي. د دې سیند په جوړېدو سره به د شمال تقریبا 15,50,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. دا ځمکه به د غنمو، وریژو ترڅنګ نورې میوې او دانې هم ورکوي. اقتصاد پوهان وایي چې که له دې اوبو سمه ګټه پورته افغانستان به په 2030 کې 50% اضافي غنم نورو هیوادونو ته صادروي. مخکې افغانستان یوازې تر کتابونو پورې د زراعتي هیواد په نوم محدود و، ځکه د زراعتي هیواد وګړي باید په خېټه ماړه او نورو ته سوال ونه کړي. خو د داسې سیندونو او بندونو په جوړېدو به د کتابونو خبرې په حقیقت بدلې شي. افغانستان به په سیمه کې یو زراعتي هیواد واوسیږي. د همداسې پر امنه او ځان بسیا افغانستان په هیله.